Today we face externally sponsored terrorism. نن له داسې ترهګرۍ سره مخ یو چې له بهره تمویلېږي. په تېره بیا بهرنۍ تمویل شوې ډلې لکه TTP، فتنه الخوارج، فتنه الهندوستان، بیلې او هغوی پورې تړلي بریګیډونه چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. دا ډلې په پاکستان کې دننه د ځینو ډیرو ناوړو پیښو مسؤلین دي. له هغې ډلې په جعفر ایکسپریس ټرین باندې د برید مسؤل چې سږ کال په اولو کې رامخته شو او 400 کسان یرغمل نیول شوي وو. څو ورځې او څو اونۍ هغوی په اسارت کې وو، خو له نیکه مرغه او د خدای په فضل باندې زموږ وسلوالو ځواکونو هغوی وژغورل. پاکستان همدارنګه له ټولو شریکانو سره په تعامل کې دی چې بشر دوستانه مرستې وړاندې کړي، د افغانستان له اقتصاد سره همکاري وکړي او همدارنګه د ټول شمول افغانستان په اډانه کې هم خپل کار وکړي. له دې سره موږ د افغانستان له موقت حکومت غواړو چې بشري حقونه له هغې ډلې د ښځو حقونه رعایت کړي. تر ټولو مهم دا چې موږ له هغوی توقع لرو د تروریستي ډلو په وړاندې مؤثر ګامونه پورته کړي او اطمینان حاصل کړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ بل هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي.